معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. پنځلسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو وویل چې میر قاسم نا امیده سوې ویل، نو د دې مطلب دا دی چې ته غواړې ټول عمر په جیل کې پاته سې. قدرمنو اوریدونکو، معظم علي ځواب ورکړ، زه نه غواړم له وړوکي جیل نه لوی راووځم. میر قاسم له لږ فکر وروسته وویل، داسې وګڼه چې زه تا په خپله ذمهواري له جیله خوشي کړم، نو ته به څه کوې؟ معظم علي وویل چې وخت په لاس راسي نو له دې ځایه به د تېښتې هڅه کوم، نور به د بنګال اوبه او هوا ښه راباندې ونه لګېږي. میر قاسم له کرسۍ راجګ سو او تر لږ ځنډه یې په خونه کې قدم وهه. وروسته یې وویل، که تا اوس بیرته جیل ته بوځم نو زه بیا دا هیله کوی سم چې زموږ ترمنځ کومې خبرې وسوې هغه به راز پاته سي. معظم علي وویل، هوکې، که تاسې په رښتیا غواړئ د میر جعفر تخت راچپه کړئ نو په جیل کې به هم زما دعا ستا سره وي. بیا چې کوم ورځ زه خبر سم چې له انګریزانو سره په جګړه کې کېوتلی یې، نو دا هم کېدای سي چې دا غوښتنه درنه وکړم چې له جیل مې خوشي کړه. میر قاسم پوښتنه وکړه، که ته هم دا اوس خوشي کړو نو چېرته به ولاړ سې؟ معظم علي وویل، نه پوهېږم، خو په بنګال کې به پاته نه سم. میر قاسم وویل، ورځه، ته نور ازاد یې. معظم علي پر خپلو خوږونو باور ونه کړ او د خوشحالۍ او حیرانۍ په ګډ احساس یې میر قاسم ته کتل. میر قاسم له خپلو ګوتو ټکان وایستل. په لوړ غږ یې ورته وویل، ما ته ولې ګورې؟ درته ومې وویل چې ورځه، ته ازاد یې. که ته پر دې غواړې وپوهېږې چې ولې مې پرېښودلې، نو واوره، د پلاسۍ له جګړې وروسته ما تا غوندې ځوانان ولیدل چې سزاګانې یې ورکولې، او ما به تل پر دې زړه ته تسلي ورکوله چې دا زموږ د کورنۍ دښمنان دي، خو نن پر بنګال زموږ د کورنۍ نه بلکې د انګریزانو حکومت دی. زه نن داسې احساسوم چې د ایست انډیا کمپنۍ یو معمولي کاتب تر میر جعفر د زیات واک خاوند دی. که له نن نه څو میاشتې مخکې کوم چا ستا په څېر ما ته داسې په برنډو سترګو کتلي وای، نو ما به یې سترګې را ایستلې وای. خو اوس موږ له هر ذلت سره معدت سوي یو. د ختیځ هند انګریزي سوداګرۍ کمپنۍ یو وړوکی مامور چې موږ وروغواړي غږ نه کوي، بلکې د لاس په اشاره مو وربولي. ته نیکمرغه یې چې د یو بندي په توګه هم ما ته په هسکو سترګو ګورې. کاشکې زه هم له لاټ کلایو سره سترګې په سترګو کېدای سوای. ته نور تلای سې، زه پر دې اعتراف کوم چې له انګریزانو سره نشم جنګېدلی، خو دا په یاد لره، که وخت راغلی نو موږ به له دوی سره همدغسې چلند کوو چې دوی زموږ سره کړی دي. بیا هغه میر ناصر ته وویل، ناصره، تا شرط یوړ، دی بوځه او زما نوکرانو ته ووایه چې نوي جامې او آس ورکړي، دی له مرشد آباد نه د باندې ورسوئ او دا مو ذمهواري ده. معظم علي چې له کوټې راووت، د میر قاسم په سترګو کې اوښکې لیدلې. له کوټې نه چې راووتل، له میر ناصر څخه یې پوښتنه وکړه، تا له میر قاسم څخه څه شرط وګټئ؟ میر ناصر ځواب ورکړ، میر قاسم فکر کاوه چې ته به له جیل نه د راوتلو په هیله له ده سره ملاقات ته چمتو سې، خو زما رایه د ده پر خلاف وه. هغه په ټوکو راته وویل چې معظم علي ما وویني، پر پښو مې را پرې ونوت، نو 10 اشرفۍ انعام درکوم. او ما ورته وویل چې کوم معظم علي چې ما لیدلی و هغه بل ډول دی، دی له هغو خلکو څخه دی چې له مرګ سره په مسکا سترګې جنګولی سي. لږ ځنډ وروسته معظم علي وویل، زه د خوشي کېدو په اړه ستا څخه مننه کوم، خو پر دې خبره مې سر خلاص نه سو چې میر جعفر او میر میرن خبر سي، تاسو به څه ځواب وایاست؟ میر جعفر او میر میرن په دې ورځو کې انګریزانو ته له پیسو راټولولو پرته بل څه ته فکر نه کوي، او میر قاسم دومره بیا واکه نه دی چې په خپله خوښه یو بندي هم خوشي نه کړی سي. زه یوازې دومره هیله لرم چې ته زر تر زره له مرشد آباد نه ووځې او د بنګال له بریدونو واوړې. کېدای سي چې 2 ورځې وروسته موږ دا خبر خپور کړو چې یو خطرناک بندي ته د غرغړې سزا ورکړی سوې ده، د میر قاسم سرتیري به تا له شا د باندې پرېږدي. معظم علي وویل، ایا دا په غوره نه وي چې زه له دې ځایه یوازې ولاړ سم؟ له ما سره چې خلک سرتیري وویني خامخا به پام راواړوي. زما یوازې تګ د جیل لپاره هم ضروري دی چې غواړم له ښاره تر وتلو مخکې یو ځل خپل کور ته هم لاړ سم. میر ناصر وویل
تر کومه چې زه خبر یم ستا کور لیلام سوی دی او اوس کوم بل څوک پکښې اوسیږي. معظم علي وویل زه د خپل نوکر له موندلو پرته نسم تلای. په مالت کې مې ډېر دوستان دي، ښایي هغوی ته یې درک معلوم وي. ما ته هلته هیڅ خطر نسته. که ونیول سوم نو ته ډاډه اوسه. زه به داسې نه وایم چې تاسو را خوشي کړی یم، زه به داسې ووایم چې غوښتل مې وتښتم. میر ناصر وویل که د نوکر مسله دومره مهمه وي نو زه دې نه را ایساروم، خو باید ډېر پام وکړې. دې ته ځکه زیاته اړتیا ده چې موږ غواړو ډېر نور بندیان هم خوشي کړو. معظم علي وویل ډېر پام به کوم. زه اوس له تا نه دا پوښتنه کوم چې حسین بیګ د مرشد آباد نه کوم ځای ته هجرت کړی دی؟ میر ناصر وویل زه پر هغه سم خبر نه یم، یوازې دومره خبر یم چې دی له کوم کاروان سره روان سوی و. هغه د لکنو پر لور تلی او په کاروان کې داسې کسان هم وه چې له لکنو نه وړاندې اګرې، ډیلي او حیدرآباد ته تلل. دی په خبرو کې د دروازې سره یوې کوټې ته ننوتل. میر ناصر وویل ته دلته ایثار سه، زه نوې جامې او آس درته برابروم. معظم علي وویل که خاطر نه درنوي نو یو خنجر ته مې هم اړتیا ده. میر ناصر له کوټې نه د تلو په مهال وویل زه به پر خنجر سره بیره ټوپک او توپنچه هم درته برابر کړم. نږدې یو ساعت وروسته معظم علي د یو پوځي منصبدار جامې اغوستې وې او په خپل مالت کې یوې چپې کوڅې ته ننوت. هغه له آس نه پلی سو او د یو کور دروازه وشرنګوله. له دننه څخه غږ راغی څوک یې؟ معظم علي وویل عبدالله دروازه خلاصه کړه. د کور دروازه خلاصه سوه او معظم علي په بیړه ننوت. ویې ویل عبدالله زه معظم علي یم. عبدالله خان څو شېبې حق پک ولاړ و. په دې ځنډ کې معظم علي خپل آس هم دننه ورکش کړ او دروازه یې پورې کړه. عبدالله بې اختیار هغه ته غېږه ورکړه او ویې ویل زما تر اوسه باور نه راځي، زه به ویښ وم. معظم علي وویل د خبر وخت نه دی، دا راته ووایه صابر چیرته دی؟ عبدالله خان وویل صابر ستا په کور کې اوسیږي. ستا له بندي کېدو وروسته حکومت ستا کور لیلام کړ. اوس هلته یو پوځي منصبدار اوسي او صابر له هغه سره نوکر دی. میرزا حسین بیګ غوښتل چې د هجرت پر مهال صابر هم ورسره بوځي، خو ده ویل زه به د مرګ تر ورځې پورې په دې کور کې د معظم علي د راتلو انتظار کوم. معظم علي وویل ته خبر یې چې د کور د نارینهو په برخه کې به اوس مهال له صابر پرته نور څوک وي؟ هلته که کوم میلمه نه وي یو نوکر به بل خامخا وي. د کور له بام نه یوې ښځې غږ وکړ دا څوک دی؟ عبدالله ځواب ورکړ یو انډوال مې دی. بیا یې معظم علي ته وویل ما دا پوښتنه درنه ونه کړه چې ته له جیل نه اوس څنګه راووتلې؟ معظم علي وویل د خبر وخت نه دی، همدا اوس 3-4 تنه د اعتماد وړ دوستان راوغواړه، زه به دې هم دلته انتظار کوم. لږ ځنډ وروسته معظم علي پر عبدالله سربیره د مالت له 4 نورو ځوانانو سره چې مخونه یې پټ او مولونه یې وهلي وه د خپل کور په دروازه کې ودرېد. د سپوږمۍ په رڼا کې د یوې او بلې خواته وکتل او بیا پر دیوال دننه انګړ ته ور واوښت. په انګړ کې طبیلې ته مخامخ 2 تنه پر کټونو پراته وه. معظم علي خپ خپ د دروازې د درشل په لور ورغلی او د بهر دروازه یې پرانیستله. عبدالله او د هغه نور ملګري ورننوتل او معظم علي په اشاره د طبیلې په مخ کې پر کټونو پروتو کسانو راچر پیر سول. معظم علي یو کټ ته اشاره وکړه چې یو ځواکمن سړی پرې پروت و. عبدالله هغه تر مټ ونیوی او راجګ یې کړ او پر لاس یې خوله ور بنده کړه. ویې ویل ستا خیر په دې کې دی چې چوپ وې. هغه چې شاوخوا ته وسلوال کسان ولیدل څه مقاومت یې ونه کړ او د معظم علي ملګریو یو ټوکر پر خوله ورچخ کړ او پر چرپایي یې وتاړه. تر دې وروسته معظم علي 2 تن راویښ کړ او پر خوله یې لاس ور کښېښود او ته ویې ویل صابره چپ اوسه ودرېږه، زه معظم علي یم. د صابر حیرانو بېواسه او چوپو کتو په یوه شېبه کې په زرګونه پوښتنې وکړې. معظم علي وویل صابره په ما پسې راځه او نو ټول همدلته ایثار سي، اوس موږ هم راځو. صابر په چوپه خوله له معظم علي سره روان سو. طبیلې ته ننوت. د پرانیستو دروازو له لارې د سپوږمۍ رڼا طبیلې ته ننوتله. پر اخورونو 2 آسونه تړلي وه. معظم علي وویل صابره ته په بیړه آسونه زین کړه. وروسته دی د اخور بل سر ته ولاړی او د وروستي موږي سره کښېناست چې صابر آسونه زین کړل. ده ته راغلی د پر خنجر ځکه کیندله. صابر په اندېښنه ترې وپوښتل دا ته څه کوې؟ معظم علي وویل صابره زه غلا کوم. صابر وویل غلا؟ د چی شي غلا؟ معظم علي وویل زه د خپل کور مال غلا کوم. ته آسونه د باندې بوزه، زه اوس درځم. صابر آسونه تر جلب ونیول او بهر ته بوتلل. لږ ځنډ وروسته معظم علي په بغل کې یوه کڅوړه نیولې وه او د باندې راووت. د ده یو ملګري ترې وپوښتل دا څه شي دی؟ معظم علي وویل دا زموږ د لارې خرڅ دی، راځئ چې ځو.
کوم نیم ساعت وروسته معظم علي او صابر له عبدالله او نور ملګرو سره خدای پاماني کوله. د عبدالله په سترګو کې اوښکې راټینډې وې. پوښتنه یې وکړه تاسو به کوم لوري ته ځئ؟ معظم علي ځواب ورکړ زه یو داسې مسافر یم چې منزل مې نسته. زه د میرزا حسین بیګ په لټون پسې ځم. که په لکنو کې مې ونه موند نو ډهلي ته به ځم. که مې هلته هم ونه موند نو حیدرآباد ته په پسې ځم. تر هغه وروسته خدای خبر دی چې زه به د کومو ښارونو او کلیو ځمکې ګز او پل کړم. عبدالله خان وویل ما تا ته یوه خبره هیره کړې وه. ستا له نیول کېدو نه کوم 6 میاشتې وروسته اکبر خان دلته راغلی و. هغه 2 ورځې له ما سره پاتې سو او چې تلي راته یې وویل چې که خدای بری راکړ نو زه به پوځ راولم او مرشد آباد ته به راسم. معظم علي ورور به مې له جیل نه وژغورم. معظم علي ترې وپوښتل تا له ده نه د حسین بیګ په اړه پوښتنه ونه کړه؟ عبدالله خان وویل ومې کړه خو له هغه نه دی نه خبره و. اکبر خان وویل چې لکنو ته به پسې ورسم او وبې لټوم. که مې پیدا کړ نو هڅه به وکړم چې خپل کور ته یې راسره بوځم. صابر وویل اکبر خان غوښتل چې ما هم له ځانه سره بوځي خو ما ځواب ورکړ چې تر مرګي ورځې به د خپل بادار انتظار کوم. پر اسونو د پښو اړولو پر مهال معظم علي عبدالله او نور ملګرو ته وویل تاسو زموږ د تیښتې په اړه د امانت نور چاته مه وایاست. که میر جعفر کسان خبر سي نو خامخا به راپسې راسي. سهار وختي معظم علي او صابر د یو خور پر غاړه اسونه ودرول او د سهار منځونه یې ادا کړل. له لمانځه وروسته معظم علي د دعا لپاره لاسونه اوچت کړل او له دې سره یې بې اختیاره له سترګو اوښکې راوخوټېدې. دغه اوښکې د یو لوټ سوي بېوسه او مایوس انسان وروستۍ شتمني وه چې پر خپل وطن او خوار یې قربانوله. معظم علي اسمان ته وکتل او ویې ویل ای د جزا او سزا مالکه زما بدنصیبه قوم ته د څو تنو د بد عملیو سزا مه ورکوه. موږ له هغو ملت پلورو نه وژغوره چې ستا بندګان یې ستا له رحمت نه مایوسه کړي دي. قدرمنو اوریدونکو معظم علي لکنو ته ورسید او په څو ورځو کې له سلګونو کسانو نه دا پوښتنې وکړې تاسو د میرزا حسین بیګ په باب خبر یاست؟ هغه د مرشد آباد ډېر لوی رئیس و او له هغه ځایه لکنو ته هجرت را کړی دی. لکه چې دلته یو کوم خپلوان و تاسو د داسې چا درک راکولی سئ چې د پلاسي له جګړې وروسته دلته لکنو ته راغلی وي او دلته اوسي. خو معظم علي ته هیڅ چا هم ډاډمن ځواب ورنه کړ. معظم علي چې لکنو ته ورسید 2 ورځې یې په یوه سرای کې تېرې کړې. 3مه ورځ یې لکه سوڼ یو غمی راوایست او په 1200 اشرفیو د لکنو پر یوه زرګر وپلوره. په همدې ماښام یې یو وړوکی کور په کرایه ونیوی. بیا به هره ورځ سهار وختي پاڅېد او له خپل بالښت نه به یې د غمیو کڅوړه راوایستله او پر ملا به یې وتړله او بیا به یې په ځایي جومات کې د سهار منځ ادا کړ او د حسین بیګ په لټون پسې به ووت. ګاڼه یې په یوه صندوق کې ایښه وه او د هغو ساتنه یې صابر ته وسپارلې وه. د اسونو د ساتنې او ډوډۍ پخولو لپاره یې یو بل نوکر نیولی و چې دلاور خان نومېده. کله ورځ به یې په کوڅو او محلو کې د حسین بیګ پوښتنه کړې وه او ماښام به له ستومانۍ او تر ستومانۍ هم زیات له مایوسۍ بې سیکه کور ته راستون سو. د شپې به یې تر ویده کېدو مخکې د غمیو کڅوړو له ملا پرانیستله او تر بالښت لاندې به یې کښېښودله. له صابر پرته د ده له شتمنۍ نه څوک خبر نه و. د خپلې خزانې تر ټولو وړوکی غمی له پلورلو وروسته معظم علي د اټکل کړی و چې دی د هېواد له څو شتمنو کسانو څخه یو دی. خو له دې شتمنۍ سره د ده د تېرو وختونو ډېره ترخه یادونه تړلې وه. د یو شتمن سړي په جامه کې له لویو امیرانو، پوځي منصبدارانو او حکومتي چارواکو سره د لیدو ستونزه ده نه درلوده. له لسو ورځو پرله پسې له پلټون وروسته یو ماپښین د لکنو په بازار کې ګرځېده چې ناڅاپه یو بوډا سړی د ده مخې ته راغلی او ودرېد. بیا یې په ځیر ده ته وکتل او معظم علي وویل په غېږ کې ونیوی. معظم علي لږ ځنډ وروسته ورته وویل ته شیر علي؟ هغه په غمجنه لهجه ځواب ورکړ هوکې زه پوهېدم چې ته به مې دومره په اساني ونه پېژنې. ما دلته د مرشد آباد ډېر خلک لیدلي خو له یوه دوو تنو پرته نور زه نه یم پېژندلی او ته خو هم ډېر بدل سوی یې. ته له جیل نه څه وخت راخوشي سوې او دلته څه وخت راغلې؟ معظم علي وویل زه کوم 10 ورځې کېږي چې راغلی یم او میرزا حسین بیګ لټوم. ښایي تا ته د هغه په اړه څه معلومات وي؟
شیر علي ځواب ورکړ میرزا صاحب نور په دې دنیا کې نسته. د یوې شېبې لپاره د معظم علي وینه په رګو کې وچه سوه. په رډو رډو یې شیر علي ته کتل. شیر علي وویل ما له هغه نه یوه میاشت مخکې له مرشد آباد نه هجرت وکړ. لکنو ته چې راورسېدم داسې څو کسان مې ولیدل چې له میرزا حسین بیګ سره راغلي وه. ما ته د هغو له خولې نه معلومه سوه چې میرزا صاحب د اودا سرحد ته له رسېدو سره ناروغ سو او د یوه کلي شتمن هغه په خپل کور کې ایثار کړ. په لکنو کې د هغه یو د ماما زوی اوسېده. ما ګمان کوه چې دی به دلته راغلی وي، خو چې لټه مې وکړله هغه د پلاسي د جګړې نه څو میاشتې وړاندې له لکنو نه دکن ته هجرت کړی و. بیا زه هغه کلي ته ولاړم چې میرزا صاحب پکښې ایثار سوی و، خو چې هلته ورسېدم خبر سوم چې هغه 4 ورځې له مرګ او ژوند سره لاس او روان و. بیا وفات سو او د کلي په هدیره کې ښخ کړ. د کلي ملک د هغه قبر هم ماته راوښود. معظم علي وویل له هغه سره خو یې میرمن او لور هم وه، هغوی څه سوه؟ شیر علي وویل د کلي ملک هغوی څو شپې مېلمنې کړې وې. بیا وروسته له بنګال نه د کډوالو یو کاروان له دې کلي نه تېرېده. هغوی هم له هغه کاروانه سره ملګري سوي وې. په هغه کاروان کې ځینې خلک لکنو او فیض آباد ته او بیا ځینې نور یې دیلي او ګرې ته تلل. زه چې له لکنو نه بیرته راغلم هغوی مې ډېرې ولټولې، خو درک یې په لاس رانغی. له هغوی سره یې 2 نوکران هم وه او زما په ګمان د میرزا صاحب میرمنې او لور چې په لکنو کې خپل خپلوان نه دي موندلي نو بیرته به ډلي او یا حیدرآباد ته تللي وي، ځکه چې د دوی د کورنۍ ډېر خلک په هغو 2 ښارونو کې دي. معظم علي پوښتنه وکړه تا ته د میرزا صاحب د ماما زوی نوم معلوم دی؟ شیر علي وویل هو کې د هغه نوم ارشد بیګ دی. معظم علي وویل تا ته په ډلي کې د دوی د کوم خپلوان نوم معلوم نه دی؟ شیر علي وویل نه. د شیر علي د جامو نه ښکارېده چې ډېر بیا وسه دی. معظم علي ترې وپوښتل ته دلته څه کار کوې؟ شیر علي ځواب ورکړ هیڅ نه، چې زه له مرشد آباد نه راغلم یو څه پیسې راسره وې. دلته مې یو ملګري مشوره راکړه چې بنارس ته ولاړ سم او څه کاروبار پیل کړم. بنارس ته ولاړم او په سوداګرۍ کې مې د ګټې پر ځای خپله پاته شتمني هم وبایلله. اوس د څه مزدورۍ په لټه کې یم، خو دلته یو بوډا ته څوک کار ورکوي؟ معظم علي وویل ته نور د مزدورۍ لټون ته اړتیا نه لرې، راځه زما سره. شیر علي وویل چیرته؟ معظم علي وویل زما کور ته. شیر علي وویل خو زه نه غواړم چې ستا پر اوږو بار سم، ته لومړی دا راته ووایه چې ته څه کار کوې؟ معظم علي ځواب ورکړ ما تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې څه به کوم، خو که ته له سوداګرۍ سره مینه لرې نو کېدای شي چې دواړه سره شریکان سو. شیر علي وویل سوداګري خو پیسې غواړي. معظم علي وویل د پیسو غم مه کوه، زما سره ډېر زیاتې دي. شیر علي وویل زه د ځان لپاره تا ته د سوداګرۍ مشوره نه درکوم. ته یو سپاهي یې، د خپلې تجربې او کمال په تکیه د اودا په پوځ کې ښه منصب ترلاسه کولی سي. معظم علي وویل د خدای په روی ماته نور په پوځ کې د منصب خبره مه کوه. ما دا پرېکړه کړې ده چې په پاتې ژوند کې به دغه د تش په نامه واکمنو لپاره توره نه اوچتوم چې قوم یې د رسوایي او ذلت پرته بل څه ورپېرزو نه کړل. معظم علي 2 اونۍ نورې هم په لکنو کې تېرې کړې. په دې موده کې دی له سهاره تر ماښامه د فرحت او د هغه د مور په لټون کې سرګردانه و. د شپې پر وخت به چې کله د شیر علي سره د خبرو وخت پیدا کړ نو هغه به تل دا ورته ویل چې معظمه که د قارون خزانه ورسره وي هم باید لاس تر زنې کښېننو، کوم کار خامخا باید وکړو. معظم علي به ځواب ورکړ هو کې کاکا جانه زه هم پر دې فکر کوم، ته غم مه کوه، ډېر زر به دې پر کوم کار وګمارم. یوه شپه چې شپه تر نیمۍ اوښتې وه شیر علي په درانه خوب ویده و. معظم علي هغه راویښ کړ او ورته یې وویل کاکا زه د څه مودې لپاره چېرته د باندې ځم، دلاور خان به هم راسره وي او صابر ستا خدمت ته پرېږدم. دا واخله په دې کڅوړه کې 500 اشرفۍ دي، زه چې نه یم دا به مو د خرڅ پرس لپاره بس وي. شیر علي په اندېښنه ترې وپوښتل ته چېرته روان یې؟ معظم علي وویل زما هدف د فرحت او د هغې د مور لټون دی. لومړی به فیض آباد ته ولاړ سم، بیا تر هغه وروسته روهیلکند ته د یو انډوال لیدو ته ورځم، بیا کېدای سي د ډلي اګرې او حیدرآباد ځمکه ګز او پل کړم. شیر علي ورته وویل چې داسې ده نو زه هم غواړم درسره ولاړ سم. معظم علي وویل نه، ته په دې عمر کې دومره اوږده مزله ته جوړ نه یې. زما تر بیرته راتلو پورې ته دا پرېکړه وکړه چې موږ باید څه کاروبار پیل کړو. لږ ځان وروسته معظم علي او دلاور خان پر اسونو پښې واړولې او شیر علي او صابر د مخشي لپاره د کور دروازې په مخ کې ولاړ وه. دلاور خان کوم د 40 کلو موټور او ځواکمن سړی و
چې په څو ورځو کې د معظم علي د باور وړ سړی جوړ شوی و. قدرمنو اورېدونکو، په ګڼ ځنګله کې د لمانځودو مخکې د ماښام نښې راښکاره سوې. په غمجنه او ویرجنه فضا کې د معظم علي او دلاور خان ستومانه آسونه په معمول تګلاره وهله. کله کله به کوم سوی، ګیدړ، هوسۍ او یا لیوه له ګڼو ونو راښکاره سو او تر خوړ به تیر سو، بل لوري ته به یې په ونو کې ورک سو. یو وړوکی خوړنده چې تیر سول، معظم علي خپل ملګري ته وویل له دې ځایه لږ وړاندې ښي لوري ته یو بل خور مخې ته راځي چې د اکبر خان بې کلي ته تللی دی. لږ پام کوه، که موږ تر هغه خوړ تیر سو نو تر سهاره به بیا په ګڼ ځنګله کې سرګردانه و. دلاور خان ځواب ورکړ ښاغلیه، تر دې سرګردانۍ خو دا غوره وه چې په تیر کلي کې مو شپه کړې وای. معظم علي بې له دې چې څه ووایي آس یې پونده کړ او لږ یې ګړندی کړ. کوم نیم میل چې وړاندې ولاړل، خپل ښي لاس ته یې یو خوړ ولید او د خپل آس وروګرځوه. ویې ویل نور راورسېدو. له دې ځایه لږ وړاندې یو غونډۍ ده، تر هغې چې تیر سو دیولۍ ډنډ پر غاړه لږ وړاندې ولاړ سو نو د اکبر خان د کلي فصل ته به ووځو. دلاور خان په چوپه خوله پر معظم علي پسې و. په تنګ خوړ کې چې لږ وړاندې ولاړل، یوې وړوکې غونډۍ ته چې نږدې سول نو آسونه غوږونه څک کړل او له وړاندې تلو یې ډډه کوله. معظم علي او دلاور خان په اندېښنه یوې او بلې خوا ته وکتل چې په دې کې د یوې وزې بوغارې واورېدلې. دلاور خان ډاډمنه ساه واخیسته. ویې ویل که دا له رمیانه د یوې بېلې سوي کومې وزې غږ نه وي نو موږ کلي ته نږدې سوي یو. معظم علي وویل تر کومه چې ماته معلومه ده دلته شاوخوا کوم کلی نسته او په داس ځنګل کې وزې نه غواړي چې له رمې نه بېلې سي. معظم علي بیا آس ته پونده ورکړه. ترهېدلې آس څو ټوپونه ووهل، خو چې د غونډۍ څوکې ته یو 20 ګامه لاره پاتې وه، پر 2 پښو ودرېد او له وړاندې تلو یې ډډه کوله. معظم علي شاته راوکتل نو د دلاور خان آس هم د شا په پښو ولاړ و او د شا تلو ته هڅه کوله. معظم علي ټوپک راواخیست او له آس نه پلی سو. دلاور خان هم داسې وکړل. معظم علي وویل ته آسونه سنبال کړه، داسې ښکاري چې پر دوی د کوم څورونکي حیوان بوی لګیږي. زه وړاندې ورځم ګورم یې. دلاور خان آسونه تجلب ونیول. معظم علي په ګڼ ځنګله کې یوې او بلې خوا ته وکتل او په پام سره وړاندې وخوځېد. تر غونډۍ وړاندې یو وړوکی جهیل و او خور د جهیل پر غاړه نیم دایروي څرخېدلی و او د بلې غاړې په ونه کې ورک و. د جهیل ډنډ پر غاړه ونې یو څه رنګې وې. د وزې دردناکې بغارې اوس هم اورېدل کېدلې. معظم علي دلاور خان ته مخ ور واړوه او اشاره یې ورته وکړه. هغه په ترپکو او خیزکو آسونه وړاندې ورسره کشول او روان سو. معظم علي وویل که زه غلط نسم نو له کوم ښکاري سره به مخامخ سو. وزه د ډنډ پر غاړه په کومه ونه پورې تړلې وه. زمري او پړانګ هم هلته نږدې دورې ورته وهلې. نور ماښام کېدونکی دی. زموږ لپاره دا غوره ده چې زر تر زره له دې ځایه ووځو. ته آسونه د جهیل پر غاړه بیایه او زه به په ځنګل کې وم. دلاور خان د آسونو جلبونه کش کول. ویې ویل په خدای قسم زه له زمري څخه نه ویرېږم، خو د دې وزې هره کریژه مې یو سیر وینه په رګو کې وچه کړې. که دا کوم پیری نه وي نو چې ودلېده پر ګولۍ یې ووله. له غونډۍ نه چې راکوز سو، معظم علي خپل کیڼ لوري ته په وښو کې څه کشهار واورېد. دی په بیړه پر مځکه کښېناست او یوې او بلې خوا ته یې وکتل. ناڅاپي د ونو په منځ کې په خورو ورو وښو کې یو زمری ولید. معظم علي سمدستي خپل ټوپک په ماشه سپور کړ. زمری یوه شېبه ده ته وکتل او بیا یې ویرېدونکې کریژه وکړه او په ټوپونو مخې ته ورغلی. معظم علي ډز وکړ او ټپي زمري 2-3 لټه وخوړ او بیا یې په پوره زور وروستی ټوپ وواهه او معظم علي ته 2 ګامه نږدې ولوېد. معظم علي یوه شېبه هک پک ولاړ و. بیا یې له کڅوړې نه باروت راوایستل او د ټوپک په ډکولو بوخت سو. لا یې ټوپک نه و ډک کړی چې له شا نه یې په بوټیو کې بیا څه کشهار واورېد. چې شاته یې وکتل نو ورخطا غوندې سو. یو زمری کوم 15-20 ګامه لیرې د یو ونې له اړخه راښکاره سو او په کریژو د معظم علي په لور ورغلی. معظم نور د ټوپک د ډکولو وخت نه درلودی. ټوپک یې وغورځاوه او په بیړه یې توره راوکښله. هڅه یې وکړه چې ولوري ته ځان وباسي، خو پښې د ونې له ریښو سره ونښتې او پر شا پر تخت ولګېد. له دې سره جوخ ځنګل د ټوپکو د ډزو په شور کې ډک سو. معظم علي چې یوه شېبه مخکې د مرګ ویرېدونکې څهره لیدله راجګ سو. ولیدل چې زمری 4 ګامه لیرې د مرګ په حال کې دی. بیا یې یو زړورونکی غږ واورېد. ته خو به ژوبل سوی نه وې؟ معظم علي د ځواب ورکولو پر ځای یوې او بلې خوا ته وکتل. ښی لوري ته د یو ونې له اړخه یو ځوان ښکاره سو او پر شونډو له یوې بریمنې مسکا سره وړاندې ورغلی.
د هغه پر شونډو یوه خوږه مسکا غوړېدلې وه او سره او سپین مخ کې یې د زلمیتوب وینه په غورځنګ وه. هغه چې نږدې راغلی چیغې کړه ورور جانه، او بیا ټوپک وروغورځاوه او په منډه ورغلی او معظم علي سره غاړه غړی سو. معظم علي وویل اکبره دا ته یې، ته څومره زر ځوان سوې؟ اکبر ورته وویل ورور جانه د زمري له وژلو وروسته ته باید دومره بې پروا سوی نه وای، دغه زمری دې سر ته رارسېدلی و. معظم علي ځواب ورکړ ما ټوپک ډکاوه، د خدای شکر دی چې ته پر وخت راورسېدلې، ما چې د وزې بغارې واورېدلې دا اټکل مې کاوه چې په ځنګل کې کوم ښکاري سته. اکبر خان وویل دې جوړې زموږ ډېر څاروي ووژل، ځکه مې نن وزه ورته وتړله. ته چې کوم وخت د غونډۍ نه راکښته کېدې ما ولیدلې چې زمری درغلی چې حمله در باندې وکړي. ما فکر کاوه چې دا کوم مسافر دی، لاره یې غلط کړې ده او دې لوري ته راوتلی دی. زه په دې نیت دلته راکوز سوم چې خبر دې کړم، خو ته په ونه کې رانه پناه سوی وې. بیا چې مې د ټوپک غږ واورېد دې لوري ته مې منډه راواخیستله، بیا مې پر دې زمري سترګې ولګېدې. زه مرشد آباد ته تللی وم، ته له بندیخانې نه څه وخت راوتلی یې؟ معظم علي ځواب ورکړ اکبره چې له دې ځنګل نه ووځو نو په ډاډه زړه به خبرې کوو. اکبر خان وویل درځه، ستا د ملګری څوک دی؟ ما هغه د ډنډ پر غاړه ولید چې د ترهېدلو اسونو سره زورونه وهل. معظم علي وویل هغه مې نوکر دی. دوی خپل ټوپکونه راواخیستل او روان سول. په لاره کې د اکبر خان 3 تنه نور انډوالان هم ورسره ملګري سول. د جهیل لوري ته د دلاور خان چیغې او فریادونه اورېدل کېدل. دوی چې د ونو او بوټو له منځ راووتل نو یوه په زړه پورې خندونکې ننداره یې ولیدله. دلاور خان له سیند نه څو ګامه لرې په جهیل کې دننه د ترهېدلو اسونو جلبونه نیولې وه او بیا دریغه کنځلې ورته کولې. یو کلیوال چې یوه وزه یې د ډنډ پر غاړه تر پړې نیولې وه له خندا لت پر لت ورته اوښت. یوه آس ناڅاپه ټوپ ووهه او د دلاور خان له لاسه یې جلب خوشې سو. څو ګامه لرې ودرېد. پر دلاور خان د غسې د پریشانۍ په حالت کې د کلیوال خندا ډېره بده ولګېدله. په لوړ غږ یې وویل یاره ته خو هم حاجب ناپوه یې، دا نو څه د خندا خبره ده؟ د خدای لپاره دغه وزه له دې ځایه بوځه، دغه احمق حیوان پر دې هم د زمري ګمان کوي. کلیوال په کړس کړس وخندل او ویې ویل نه، اسونه پر وزه د زمري ګمان نه کوي بلکې پر تا د پیري ګمان کوي. او وډار سول. دلاور خان د ډېرې بېوسۍ په حالت کې هم پر دې خوشحاله نه و چې څوک پیری ورته ووایي. کلیوال ته د ځواب پر ځای په مناسبه الفاظو فکر کاوه چې معظم علي او نور کسانو ته پام سو. ټوله غوسه یې ولاړه. معظم علي ته یې وکتل، ویې ویل ته خو به روغ وې؟ معظم علي ځواب ورکړ زه رک روغ یم، موږ 2 زمریان ووژل، نور هیڅ خطر نسته، ته له اوبو راووځه. دلاور خان خفه سو، ویې ویل واه واه صاحبه ته ګمان کوې چې زه د زمري له ویرې پر اوبو ګډ سوم؟ په خدای سوګند دغه اسونه نه دي خره دي. که بیا داس وخت راغی نو زه به د دې پر ځای چې دوی سنبال کړم د زمري مخې ته به ورسم. د خدای شکر دی چې زما لامبوز دا ده، که نه نو مړی به مې دې هم نه وی لیدلی. اکبر خان هڅه کوله چې خپله خندا راکابو کړي. ویې ویل نه وروره، دې لوري ته اوبه ډېرې ژورې نه دي، که دې لامبوز دا نه وای هم د ډوبېدو خطر نه و. معظم علي وویل قدرمنو اوریدونکو، دا چې نور څه حالات مخته راځي دا به په راتلونکي برخو کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.